دا صوبایي حکومت دا افغاني خلکو چې کوي چې یاره دا فوج ځکه راځي چې دا وماین اهمیل باندې قبضه وکړي، دا داسې خبره نه ده. فوج چې دا خپل وایي چې موږ په بارډرز باندې یو هغه باندې یو موږ دلته نسو، خو موږ یې راغواړو صوبایي حکومتونه یا وفاقي حکومت یې راغواړي. وګورو که ماینز اهمیل خبره راسي چې تاسو نظر نه خبره کوي، ساوث اف کیپ چې کوم ډي خان دا ټانګ دا بنو د لکې دغه چې کوم ماینز اهمیل دي کوم یا دهشتګردي ده، دا یو خامخا چې د میس انډرسټینډینګ کریټ کولو لپاره دا شي کیږي چې فوج راځي دلته قبضه کول غواړي. فوج بالکل قبضه کول غواړي، فوج بالکل هغه ده. فوج وایي چې موږ خلک دلته ډیولپمنټ وکړي، حکومت دا غواړي وفاقي چې خلک دلته ډیولپمنٹ وکړي. دا یو نیگیټیویټي ده چې کوم فوج خلاف یې د صوبایي حکومت کوي. ماینز اهمیل بل خو اوريدي پاس شوی دی، لورو صوبو کې یو کې پی کې چې هغه نه شوی سی ایم صاحب کمیټمنټ کړی چې پاس کوم به ودین پارټي چې دا خپل کنفلیکټ رااله چې څوک وایي چې کوو څوک وایي چې نه وکړو. ما خپل خیال ده چې خلکو ته پکار ده چې د ماینز اهمیل نه خلکو ته فایده ملو شي. ما خدا پیغام د خلکو لپاره چې موږ ته پکار ده چې خپل موږ ریاستي ادارو سره ودرېږو، د صوبې کې امن راولو، صوبې کې ترقي وکړو، صوبې کې خوشحالي راولو، د موږ نوجوانانو ته روزګار ملو شي، خوشحالي ملو شي. دا یو ځوان چې دا موږ مقصد ده چې د باندې پوره شو. ډیره مننه سر مونږ له وخت راکولو.